السلام علیکم زما دوستانو څنګه خیریت دی زما دوستانو دا چې دی نو د اټلی کیمپ دی کم کسان چې لکه نوي راځي که نه د ملکونو نورو ملکونو نه لکه افغانستان شو پاکستان شو یا بنګلادیش شو یا مروکو نه خلک ډېر زیات نن سبا راغلي دي که نه نو هغوی دا د هغوی کیمپ دی او پرون داسې کار و چې یاره دې ویډیو چې یاره موږ لکه رمضان مبارک دی که نه نو موږ دپاره پکار چې مطلب یو جومات شي که نه ځکه دلته ډېر کمتر ځایونه داسې دي چې لکه مطلب هلته جومات لکه ډېر لرې لرې پورې مطلب نه میلاویږي که نه نه وي خو دا ده چې لکه دلته یو بل کیمپ دی دې سره خوا کې لګېدل دی نو هغوی سره کیمپ کې جومات ډېر غټ دی که نه نو بیا ورته د مروکو والا خلک لکه ماشاءالله ډېر ښه خلک دی اتفاق یې وکړو نو مسلمان خلک دی که نه مروکو والا تقریبا ټول مسلمانان دي نو دوی چې کوم دی نو اتفاق وکړو چې یاره موږ ته هم دغه شان جومات جوړ کړی شي نو هغه زما موټرسایکل ولاړ دی دا مې موټرسایکل دی نو دوی ورته ویې یاره وایي موږ ته هم چې دی نو جومات جوړ کړی شي که نه دا هغې اوس دی دغه خیمې دي ها دغه اوس دوی چې دی نو اوده دي دا ټایم ځکه چې پښمنۍ کړې دی که نه او دا ټایم چې دی نو دوی لکه اوده دي هغه د سیکل یې ولاړ دی دا ټولې پیزار هم دلته پروت دی ورکه تاسو ته دې پیزار هم دومره خلک نه دی خو بیا هم که نه دوی دلته دننه لکه پراته دي اوده دي خو دا د دې بوټان دي د خیمو کې دي پراته دي دلته دي ګن مندولي نو خبره مې دا کوله چې دوی ټول اتفاق وکړو دا وګوره که نه ظالمانو څومره ګن جوړ کړی د پرون دوی چې دی نو هر څه مات کړي خبره مې دا کوله که نه چې دوی پرون اتفاق وکړو چې یاره موږ ته هم جومات جوړ کړي شي که نه لکه مزګزار خلک دی نو بیا والا دلته چې دی نو دا ځای صفا کړو موږ یو څو کسان را سره دیم شو او دلته یو ایټالین یو کس دی نو هغه هم شو نو راځئ چې دا جومات ووینو ها دا مطلب لا داسې نه ده چې دا لا جوړ شوی دی که نه جوړ شوی لا نه دی مکمل خو دا ده چې صفایي مفایي مو کړه نو تاسو سوچ وکړئ که نه چې لکه پخوا مطلب د صحابه او د پیغمبرانو وخت کې کوم چې جوماتونه که نه څومره ساده او سپرګي به وو خو هغوی دپاره به اهمه دا وه چې د الله تعالی عبادت وکړي شي که نه نو اوس چې دی نو دلته ماشاءالله دا ور کولاویږي هم نه دومره سخت ور دی که نه دا ډېر پخوانی ځای دی نو دې ځای کې ولا صفایي مفایي چې دی نو روانه ده انشاءالله نو دلته به انشاءالله دې دپاره جومات چې دی نو نن به انشاءالله ختم شي دې کې صفایي مفایي دا ټول ګند من دلته پروت دا موږ صفا کړو او دلته چې دی نو انشاءالله دوی له به قالین چې دی نو هغه ایټالین یو کس دی هغه وایي زه به له قالین راوړم نو هغه هم ډېر زیات خوشحاله شو لکه دا خلک هم بیا ډېر زیات خوشحالېږي که نه چې مطلب موز چې دی نو خپل عبادت چې څوک توجه ډېره زیات ورکوي خپل عبادت لکه نه نو دا ایټالین خلک ورته ډېر زیات خوشحالېږي ورکه تاسو ته دلته دا ټول سامان چې دی نو دا د دې پخواني دلته لیټونه میټونه دلته چې لګولي دا دلته نه بره دي ځوړند کړي مړند کړي نو دا یې کوز کړو خو ډېر زیات پخوانی آبادي دي دا چې دی نو د فوج د وختو د آرمي د وختو بنګله ده خدای خبر چې هغه وخت کې به دوی مطلب دلته ټریننګ میننګ به کوو که نه د آرمي ځای دی ټول د آرمي ځای دی دا وګوره که نه کولرې مولرې ځوړندې کړي دي د دې مطلب چې اور مورو لګي نو بس دې توتي له به دا خوله نه ده دا به داسې کي نو بس دا اور به چې دی نو مړ شي دوستانو ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو صرف خبره مقصد دا و د دې ویډیو کولو که نه چې کوم ځای کې هم چې مسافر وي دا د هغوی دپاره ده صرف چې یاره کوم ځای کې مسافر وي که نه نو پاکستان کې خو ماشاءالله جوماتونه ډېر دي زموږ مسلمانان خو چې دی نو هر ځای کې جومات دی خو کم کسان چې مسافر دي داسې یورپین ملکونو کې دي یا بل څه نور داسې ملکونو کې دي چې جومات مطلب انتظام نه کېږي نو چې ټول یو اتفاق وکړي نو ښکلی چې دی نو جومات چې دی نو جوړېدی شي مطلب یا په کسانو باندې هلته زور راولي که نه چې یاره موږ هم عبادت مطلب عبادت دپاره موږ ته ځای راکړی شي نو دا خلک ورکوي لکه څه انتظام ولا بیا کوي نو ډېر زیات دوی هم ډېر زیات خوشحاله دي یار د مروکین والا چې یاره موږ ته جومات چې دی نه جوړ کړی شو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه عزتمن شئ او قدرمن شئ السلام علیکم